آزادی تر باچاهیا لا تیرے کا، آزادی تر باچاهیا لا تیرے کا، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. د سیمه نیوز درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. زه نوراغا نوراني یم. نن په هالند کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ 106 کلیزه دلته په شانداره مراسمو سره لمانځل کیږي. دغه مراسم په هالند کې د پیوستون ټولنې له لورې ترتیب شوي دي. زه غواړم چې د دغه جشن او دغه پروګرام بېلابېلې برخې په تاسو ووینم. زه چې ګورم په دغه پروګرام کې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه ګورم، ګلالي کوچنیان ګورم چې راغلي دي، ځوانان ګورم، او د افغانستان د پتمنو میرمنو په لاس جوړ شوي کالي ګورم چې دلته نندارې ته ځړول شوي دي او خلک یې ګوري. او په وروستۍ برخه کې دلته کنسرت ترسره کیږي چې کنسرت به نو د پښتو ژبې ځوان او تکړه سندرغاړی ګلورین باچا ترسره کوي. نو که غواړئ دغه ټولې برخې راسره ووینئ نو تر پایه راسره اوسئ. باید ټول داسې یو څو کړي چې دا خلک دې ته وهڅوي چې دوی درس ووایي، تعلیم ووایي. د نن سبا آنلاین تعلیم حتی په اروپا کې هم که نه خلک کولی. امروز ما شما به خاطر چی آمدید؟ به خاطر روز آزادی افغانستان شاه امان الله خان. افغانانو ګورئ په هېڅ شي سره نه راټولېږئ، مګر په یو شي باندې چې موږ او تاسې راټولېږو هغه زموږ د ملي ارزښتونو پالنه ده. او دغه ملي ارزښت چې ده هغه زموږ سیاسي خپلواکي ده. او موږ د دغه خپلواکۍ د جشن د لمانځنې مراسم چې دي هغه چې په موسیقۍ کوو، نو دا موسیقي موږ او تاسې یو له بله سره تړي. یو حوالات دی نو د ښځو رول ډېر مهم دی په یو ټولنه کې. هغه وده پاتې شي. نو په دې حساب کله چې یو مور باسواده کېږي هغه تقریبا یو کلی یو د دې پروګرام موخه دا ده چې موږ وکولی شو چې بهرمیشتي افغانان سره په یو ټغر راټول کړو او ترڅو وکولی شي چې زموږ او ستاسو دغه ملي ورځې، عنعنات او ملي ارزښتونه، ژبه، کلتور ځوان نسل ته ور انتقال کړي. چې دوی دې ته تشویق کړي او پلرونه هم چې د خپل اولاد ځوانان کولی شي چې همدغه فعالیتونه ژوندي وساتي، خصوصا په فلسفي ټولنې کې